رحمت الله نبیل وایي طالبانو 121 بندي افغان ځواکونه پاکستان ته سپارلي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي طالبانو ګڼ اسیر افغان کمانډو ځواکونه او د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي دي. رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره مرکه کې ویلي طالبانو دغه 9 نوي کمانډو او 22 د ملي اردو سرتیري پاکستان ته سپارلي او دا مهال هغوی سره په کوهاټ زندان کې بندیان دي. تر دې وړاندې د طالبانو له لوري پاکستان ته د افغانستان د اردو د وسایطو او تجهیزاتو د اړولو راپورونه او عکسونه خپاره شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اسیرانو د سپارلو راز افشا کیږي. خلک غوښتنه کوي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په لړ کې باید دغه افغان ځواکونو د خوشي کولو شرط هم مطرح شي او له نړیوالو مراجعو څخه غوښتنه وشي چې پاکستان دغه سرتیري آزاد کړي. تر اوسه حکومت د رحمت الله نبیل د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي.